الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة ينوم د مکی سورت د بنا پر مشهور د روایات د نزول پر رابطه درې قول راغلي دي چا ویلي دي چې سورة فاتحه مکی سورت ده چا ویلي دي چې مدني ده چا ویلي دي چې په دواړو ځایو کې نازل شوی تحقیق دا ده چې سورت مکی ده په پنځم کال د نبوت نازل شوی ده چې لمونځ شروع شوی ده نو لمونځ بیا الحمدلله نه ده ثابت شوی نو الحمدلله هم هغه وخت کې نازله شوی سورة الفاتحة مکیه یعنی سورة فاتحه الحمدلله شریفه چې ده دا مکی سورت ده په مکه مکرمه کې نازل شوی د قرآن کریم دا 114 سورتونه چې دي دا بعضې مکی دي بعضې مدني دي د مکی و د مدني هغه راجح صحیح قول دا ده چې مکی هغو سورتو ته ویل کېږي چې د نبي علیه صلات وسلام تر هجرت له مخه نازل وي مدني هغو سورتو ته ویل کېږي چې د نبي علیه صلات وسلام له هجرت وروسته نازل وي بس هجرت چې ده دا فصل د جلاوالی ده په مابین د مکي و د مدني کې دې کې تقریبا 80 سورتونه مکي دي له دې څخه نور 28 که څو پاتېږي هغه مدني دي نو سورة فاتحه الحمدلله شریفه چې د دا هم په مکي سورتو کې راغلي او اووه آیاته ده علی الاتفاق د احنافو د شوافعو د دواړو پر دې اتفاق ده چې آیاتونه یې اووه دي خو البته په دې مسله کې اختلاف ده شوافع بسم الله الرحمن الرحیم د الحمدلله جز بولي یو آیات یې بولي نو چې بسم الله الرحمن الرحیم د بسم الله د الحمدلله جز صحیح نو یو آیات هغه د شپږ آیاتونه نور دي او د احنافو پر مذهب بیا بسم الله له الحمدلله څخه وتلې ده د الحمدلله جز نه ده هغه بیا صراط والذین انعمت علیهم دا یو آیات بولي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بل آیات بولي نو بیرته ټول سره اووه آیات کېږي دا صراط والذین انعمت علیهم پر دغه ځای باندې په قرآن شریف کې دی د 5 علامه غوندې شی وي دغه د 5 علامه غوندې شی چې هر ځای راځي هغه اختلافي آیات څوک آیات بولي څوک نه بولي نو دلته هم پر انعمت علیهم باندې دا 5 علامه شته ځکه د احنافو پر مذهب د آیات پوره نو مکی سورت اووه آیاتونه دي او سورة فاتحه یې نوم د فاتحه له فتح څخه د فتح شروع کېدلو ته وایي
لدی وجه سورت فاتحه بولی چې د قرآن کریم د لیکلو د نوشتې په تقاضا هم په سر کې الحمدلله راغلی ده لدی وجه یې دغه بولي سوره او د قرائت و د تلاوت په تقاضا هم په سر کې الحمدلله نو سورت فاتحه معنا د شروع سرت لدی وجه سورت فاتحه بولی و البته په قرآن کریم کې چې څونه سورتونه راځي بعضې سورتونه په یوه نامه باندې ذکر سوي وي یو نوم لري بعضې سورتونه بیا ډېر نومان لري یو نوم چې لري لکه قل اعوذ برب الفلق سورة فلق یې بولي دغه یو نوم یې د بلې نسته او بعضې سورتونه بیا ډېر نومان لري یو په هغو کې چې ډېر نومان لري هغه الحمدلله شکل علامه بغوي او مفسر د هغه د دې دپاره څلور نومان یاد کړي دي بعضې مفسرینو بیا ډېر نومان یاد کړي دي حتی تر 1100 تر 800 پورې نومان یاد کړي دي لکه امام رازي صاحب یا علامه محایمي هغوی نومان ډېر ذکر کړي دي په دې نومانو کې یو نوم یې ام الکتاب یا ام القرآن ده ام الکتاب یا ام القرآن په معنا د اصل هم راځي او ورته هم وایي له دې وجې دغه سورت ام القرآن وبالو چې دا الحمدلله شریفه داسې سورت ده په دې کې چې کوم مضامین په ټول قرآن کریم کې راغلي دي هغه یوازې په الحمدلله شریف کې راغلي نو له دې وجې ام القرآن دې کې مختلف وضاحتونه سوي دي قاضي بیضاوي ویلي دي چې قرآن کریم ټول مشتمل ده پر دوه مضمونه یو مضمون یې علوم نظریه دي یو علوم عملیه دي علوم نظریه دا معنا لکه عقاید یعنی چې عمل نه غواړي صرف ذهن جوړېدل پر هغه خبره غواړي لکه عقاید ذهن پر دې خبره جوړ کړه چې الله یو د شریک نه لري دا نظریه علم سره ذهن پر دې خبره جوړ کړه چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله رسول ده دا نظري سو ذهن پر دې جوړ کړه چې قیامت راتلونکی ده دا نظري سو دا نظري علوم دي او یو بیا عملی دي عملی دا معنا چې عمل غواړي لکه له کوره څخه راسې په مسجد کې ودرېږي لمونځ وکړي له دغه ځایه څخه عربستان ته ولاړ شي حج وکړي یا زکات ورکړي دا بیا عملي دي نو په الحمدلله شریفه کې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تر دې ځایه پورې نظري علوم دي توحید ثابت سي نبوت ثابت سي قیامت ثابت سي او ایاک نعبدو په دې کې عملي علوم دي ایاک نعبدو خاص تا عبادت و معاملات و دې ټولو ته شامل سي هغه ټول کې راغلي نو الحمدلله شریفه کې نظري علوم هم راځي عملي هم راځي ټول او قرآن کریم ټول بیا دغه دوه قسمه علمونه بیانوي نور څه نشته دا د قاضي بیضاوي تشریح دی امام رازي رحمت الله علیه بیا په تفسیر کبیر کې د دې ډېر وجوهات بیان کړي دي یو د وجوهاتو سیدات چې قرآن کریم کې څلور مضمونونه بالاصاله راځي څلور مضمونونه بالاصاله یعنی دغه خو قرآن کریم کې خبرې ډېرې دي خو اصلي موضوع د قرآن کریم موضوع د بحث څلور خبرې دي توحید د الله دا یو
د انبیاو نبوت ته دا یې دوه، قیامت ته دا یې درې، او نفی د جبر و د قدر ته دا یې څلور. قدر هم نیستی سوی ده، جبر هم نیستی سوی ده، دا یې څلور. الحمدلله شریفه کې دا څلور سره مسئلې شته. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله دا د توحید مسله ده. الحمدلله کمالات ټول الله ته ثابت دي. الحمدلله کمالات ټول په الله پورې خاص دي. چې کمالات په الله پورې خاص وو، عبادت هم یوازې د الله په کار ته، دا توحید. رب العالمین کې رسالت راځي. رب العالمین تربیت د عالمینو کوي، تربیت مادي هم، تربیت معنوي هم. په تربیت معنوي کې رسالت هم راځي چې رسولان الله را لېږلي، او په مالک یوم الدین کې مسله د قیامت، د قیامت مسله. نو درې اصول ثابت شو، توحید صحیح، رسالت صحیح، قیامت صحیح. او په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې نفی د جبر و نفی د قدر دواړه راغلي. جبر هم نفی صحیح، قدر هم نفی صحیح. یوه ډله ده ځانو ته خو مؤمنان وایي، جبریه ورته وایي. بله ډله هم سته هغو ته قدریه وایي. دا دوی ډلې دي، غلطې ډلې دي. جبریه ورته وایي، قدریه ورته وایي. جبریه بیا جبریه و عقیده دا د هغه وایي انسان داسې ده لکه جماد، لکه ډبره دی. که دې راواخسته دورې دې ګېله کړه تر یو ځایه ګېرېږي، چې ستا طاقت ختم شي بېرته ودرېږي. خپل واک و اختیار نه لري. دوی وایي انسان هم داسې ده لکه دا جماد، لکه دا ډبره. که الله کم کار پکاو پکېږي، که نه پکاو نو نه کېږي. څه کارونه چې د انسان دي دا ټول د ده بې واکه دي، دی هېڅ واک نه کې لري، لکه ډبره چې په ګېلېدو کې واک نه لري. ده ته جبریه وایي. یو بیا قدریه دي. قدریه بیا وایي انسان چې د خالق د خپلو اعمالو انسان د تخلیق انسان کوي، د الله کار نشته ورسره. چې انسان تخلیق د بد کار وکړي، الله بد پسې ولیکي، چې د ښه کار وکړي الله ښه. نو خالق یعنې پیدا کوونکی د خپلو کارو دپاره انسان دی. ده ته بیا وایي قدریه. زموږ د احناف دغه د اهل سنت والجماعت رایه بیا دا ده چې انسان چې دا خالق نه ده، کاسب ده. کسب د خپل کار انسان کوي، تخلیق یې الله کوي. زموږ دا رایه ده. جبریه و تخلیق و کسب دواړه نفي کړي دي، وایي انسان نه خالق ده نه کاسب. قدریه و بیا دواړه ثابت کړي دي، وایي انسان خالق هم ده کاسب هم ده. موږ اهل سنت والجماعت وایي چې انسان خالق نه ده، کاسب ده. دا نو حق لار ده. پښتو کې وایي بنده نه مجبور ده نه مختار، په دامیان کې یوه لار. مجبور محض هم نه ده لکه جبریه چې وایي، مختار محض هم نه ده لکه قدریه چې وایي. په دا مابین کې یو لار ده. انسان خالق نه ده، کاسب ده. که چیرې انسان خالق شي، تخلیق و پیدایښت د یو کار چې سړی کوي، نو دا کار اندازه خو سړي ته معلومه وي. اوس ته چې له کوره را روان شوی یې، دلته راغلی یې، زه درته وایم چې څو ګامه دې راواخلو، تا ته حساب نه معلومېږي. چې نه معلومېږي نو خو معلومه ده چې تخلیق یې بل چا کړی. که دا کار تا په خپل تخلیق کړی وای، بیا تا ته انداز معلومېدی. نو په ایاک نعبدو، ایاک خاص تا لره، نعبدو موږ عبادت کوو. د عبادت نسبت هم ځان ته وکړئ، ځکه کسب زموږ ده،
عبادت موږ کوو تی نه کوي او عبادت کې موږ مستقل هم نه یو لکه قدریه چې وایي و ایاک نستعین له تا څخه کومک نو په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې نفی د جبر راله نفی د قدر راله نو څلور مضمونه ثابت شو او دا تاسې یاد ساتئ په راتلونکي کې د قرآن کریم موضوع بحث هم امام رازی رحمت الله علیه دا څلور ټکي ښوولي دي چې له توحیده به بحث کېږي له رسالته به کېږي له قیامته به کېږي او له دغې خبرې به کېږي چې نفي د جبر و د قدر د دواړو وکړي دا موضوع بحث د قرآن کریم هم ده او بله توجیه بیا دا کړې ده چې ام الکتاب ورته ویل کېږي ځکه کتاب کې درې مضمونه راځي نظریات راځي علوم نظری علوم عملی راځي مکاشفات راځي دا یو ترتیب دی اول وار چې انسان د خپل انسانیت په چوکاټ کې ځان راولي نو انسان خپل عقاید جوړوي نظریات د توحید عقیده جوړه کړي د رسالت د انبیاءو د نبوت عقیده جوړه کړي پر قیامت ایمان راسي دا هغه نظري شیان دي له هغه وروسته بیا په عمل شروع وکړي لمونځ کوي روزه نصیحت کوي تلاوت کوي نوافل و اذکار و دا شیان کوي دا دویمه درجه ده له هغه وروسته حقایق کشف شي حقیقت کشف شي د شیانو حقیقت معلوم شي کشف معنا ښکاره کېدل حقیقت ورته ښکاره شي حقیقت ښکاره کېدل دا معنا لري چې له ډېرو عبادت کولو له ریاضتو له تقواو له عبادت وروسته بیا سړي ته د دغه شیانو حقیقت معلوم شي داسې یې وویني لکه سړی چې په سترګو یو شی ویني مثلا د لمانځه و د روزې و د حج و د ذکر و د تلاوت و د غلا و د زنا و د غیبت و د دغو شیانو حقیقت ورته ښکاره شي داسې ورته ښکاره شي لکه سړی چې په توره شپه کې پر یو پاسته شي وخیږي نو دا نه ورته معلومیږي چې دا اوس چنګښه ده که لړم ده که غونډک ده که د ګټې شی د مرغۍ ده چې شی ده خو یو پوه شی ده تر پښه دې لاندې شي حقیقت درته نامعلومه وي کله چې ګروپ ولګوې یا چوربتۍ ورڼا کې یا څراغ ولګوې هغه شی ویني تا ته دا معلوم شي دا زهرېله شی ده ضرري شی ده نو یې مړ کړې دا په یوه کې ارزانه یا در معلوم شي چې دا ګټور شی ده یا بې ازاره شی ده نو یې پرېږدي دغسې اوس موږ خو په نومانو دا پېژنو چې لمونځ د روزه ده غلا ده زنا ده خو حقیقت یې رامعلوم نه ده له ډېره عبادت کولو وروسته بیا کشف راسي حقیقت معلوم سي حقایق ښکاره سي په عباداتو کې هغه څونه مرغوبیت و جذب سي د هغه ښکاره سي او په ګناهونو کې چې څونه نفرت و خرابي د هغه ښکاره سي دا ته نو کشف وایي دا نو آخري درجه ده د هدایت څلورمه مرتبه ده نو دی وایي الحمدلله کې دغه درې مضمونه شته او دا درې مضمونه قرآن کریم کې هم دغه درې راځي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا هغه نظریات دي توحید د رسالت ته او قیامت ته ایاک نعبد و ایاک نستعین دا عملیات دي اعمال دي هغه نیک نیک اعمال دا چې موږ اهدنا الصراط المستقیم ته موږ ته هدایت وکړي د سمې لارې
هدایت د سمې لارې دغه کشف ده چې دغه حقیقت ښکاره شي. صراط والذین دا لار د هغه کسانو د انعمت علیهم چې تا احسان کړی. اهدنا الصراط والمستقیم، موږ ته سیده لار راوښیه. سیده لار دا ده چې حقیقت راته ښکاره کړه. دا صراط والذین لار د هغه کسانو د انعمت علیهم چې تا احسان کړی. دا نو بیا هغه مکاشفات. نو له دغې وجې څه نور وجوهات هم مختلفو تفاسیرو مختلف وجوهات بیان کړي دي. دا یې د دې وجې دي چې الحمدلله ته ام الکتاب یا ام القرآن ویل کېږي. دا د دغه وجې. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دا درې مضمونه شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله شریف یو مضمون شو. بسم الله الرحمن الرحیم دا بل شو. الحمد لله رب العالمین دا بل شو. دغه درې مضمونه په خپل مابین کې یو قسم ربط و تعلق سره لري. د دې په مابین کې ربط و تعلق شته. اعوذ بالله شریف د قرآن کریم په سر کې ویل کېږي. دا یو ادب د آدابو د قرآن کریم په سوره نحل کې آیات راځي. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا قرأت القرآن کله چې ته قرآن وایې نو فاستعذ پناه وغواړه بالله تعالی من الشیطان لغه شیطان الرجیم چې ترټلی د هغه پناه وغواړه. نو کله چې موږ د تفسیر علماو بیا خبره کړې ده اذا قرأت چې ته قرآن ووایې بیا نو اعوذ بالله وایې ظاهره ترجمه غیر. نو دی وایي اذا چې پر ماضي داخل شي قرأت ماضي ده، هلته تقدیر د ارادي کېږي. اذا قرأت القرآن اذا اردت قراءة القرآن، چې د قرآن د قراءت اراده دې وکړه نو اعوذ بالله اعوذ بالله وویل. له دې وجې چې اعوذ بالله کې مقام د تخلیه شته. تخلیه عن الرذائل. اعوذ زه پناه غواړم، ساتنه غواړم، بالله د الله په معاونت سره یې غواړم. من الشیطان له شیطان ساتنه غواړم الرجیم چې دی ترټلی د دربار د رحمت. شیطان مطلق شرط، بد خاطرې، بد سوداوې، بد اندېښنې، بد کارونه دا په سړي باندې کوي. نو اول وار کې پناه په الله سره له شیطانه څخه وغوښته. دا چې پناه له شیطانه څخه راله ذهن له بدو شیانو خالصه تخلیه راله. ځکه تاسې له الله څخه پناه وغوښته، له شیطان څخه دې پناه وغوښته، په الله سره له الله دې کومک وغوښته. نو الله ستا ذهن له غلطو خاطرو، له غلطو وسوسو څخه خالي کوي. اوس چې ذهن له غلطو شیانو خالي شي، اوس د سمو شیانو دپاره اماده شي چې هغه کې ولوېږي. چې غلط شیان پکښې بیا سم شیان نه کې راځي. ځکه لوښی چې ډک وي زیات شیان نه کې ځایېږي. نو چې یارې تخلیه راشي، ذهن له غلطو شیانو خالي شي، بیا نو تحلیه یعنې ښایست په ښو شیانو راځي. نو اول وار دی په اعوذ بالله کې مقام د تخلیه ده، په بسم الله کې مقام د تحلیه ده. بسم الله یعنې استعین بسم الله، استعانت ورسره مقدر. زه معاونت غواړم
پر نیکو اخلاق و نیکو اعمالو بسم الله په نامه د الله چې دی رحمان و رحیم د الله څخه معاونت غواړه چې یارې تخلیه لره زائلو راله بیا بسم الله مقام د تحلیه ده اوس ځان په نیکو اعمالو نیکو خاطرو باندې ښایسته کوي دا د بسم الله مقام نو د بسم الله او د اعوذ بالله تر مابین یو عقلي طبعي رابط هم راغی چې بسم الله مقام دغه د تحلیه د اعوذ بالله د تخلیه پر تحلیه مقدمه ده چې خونه ښایسته کوي رنګ ورکوي یارې کالي ځینې وباسي ښایه په جارو را جارو کې د غڼې ټالونه ځینې لرې کې ښایه صفا کې خاورې ماورې ځینې لرې کې بیا نو رنګ ورکړي چې هغه خاورې و د غڼې ټالونه دا پکښې بیا رنګ خوند نه ورسره کوي نه ورکړل کېږي نو یارې بې تخلیه کوي له رضایلو له غلطو شیانو بیا بې تحلیه په رنګ سره کوي ذهن هم داسې د یارې د تخلیه له رضایلو په اعوذ بالله سره وکړه بیا د تحلیه په فضایلو په بسم الله باندې وکړه دا یې ربط او منقول ربط یم ستا منقول عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه نقل راځي پر نبی علیه الصلاة والسلام چې اوله وحی نازله سوه هغه جبرائیل علیه السلام یو ټوټه درخت ورته راوړه پر هغه لیکل سوي وو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هلته هم دغه نازل شوی د اول وار اعوذ بالله ویل شوی د بیا بسم الله ویل شوی د بیا قرآن ویل خدای رابط اعوذ پناه غواړم ساتنه غواړم بالله په الله سره من الشیطان یعنی من شر شیطان من وساوس شیطان الرجیم چې دی کرته بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کې مولانا عبدالحکیم په حاشیه د خیالي کې ویلي دي هغه وایي چې دلته هر شی د جار و مجرور دپاره مقدر کړی د استعانت لازم ده استعانت یعنی استعین زه معاونت غواړم باسم الله په نامه د الله معاونت غواړم پر نیکو اخلاقو نیکو افعالو باندې داسې الله الرحمن چې دی رحم کوونکی د په غټو نعمتو الرحیم چې دی رحم کوونکی د په وړو نعمتو غټ نعمتونه خو دا دي چې اسمان یې پیدا کړی د مځکه یې پیدا کړې ده موږ یې پیدا کړي یو سترګې یې راکړي دي غوږونه یې راکړي دي لاس یې راکړي دي پښې یې راکړي دي یا نور داسې تفصیل دا غټ نعمتونه واړه بیا اکمال ده دا غټو ده سترګې یې راکړي دي دا د رحمانیت اثر خو د سترګو سره بیا باڼوګان دي باڼوګان دغه کار ورکوي دا سترګو ته نږدې هوا دا له خاشو له خاشاکو صافوي دغه نو د رحیمیت اثر ده یا غوږونه یې راکړي دي په غوږ کې بیا پلت هغه خیري و خزندي و دا نور پرېږدي دا د رحیمیت اثر داسې خو نو پر رحمانیت و رحیمیت چې وغږېږې نو د الله جل جلاله د نعمتو هغه انداز سړي ته ولګېږي چې کله د الله جل جلاله د نعمتو انداز درته ولګېدی په خپل ځان او په خپل شاوخوا کې دي د الله نعمتونه ولیدو نو دې ته په خپله اماده سوي چې الحمدلله حمد الله لرد دا لکه نتیجه د رحمانیت و د رحیمیت داسې دا علامه جوهری تنتاوي جوهری هغه په خپل تفسیر کې لیکلي دي دا یې ربط د بسم الله او د الحمدلله ورکړی په بسم الله کې د رحمانیت او د رحیمیت آثار ظاهر شو نو پر هغه باندې د حمد ووایي الحمدلله حمد الله لرد د حمد معنا څه شی ده الحمد ټول صفات کامله مرتب استادانو پکښنینو ویل الحمد جمله سنا ثنا او صفت جمله ثنا او صفت معنا دا د ټول صفات کامله کامل ژوند کامل لیدل کامل اوریدل کامل تخلیق کامل ترزق
دا ټول صفات کامله چې دي لله خاص الله لره دي. نو یو عموم راغی په الحمدو کې الف لام د پاره د استغراق د عموم فایده کوي. الحمدو معنا ټول صفات کامله، دا ټول د المعنا ټول صفات کامله لله خاص الله لره دي. دا خصوصیت بیا لله للام جاره څخه ثابت صیغه د پاره لله خاص الله لره. الحمد لله ټول صفات کامله چې دي لله خاص الله لره. وسنو چې صفات کامله ټول خاص الله لره سو، نو بیا خو معبود هم یوازې الله پکار دی، عبادت هم یوازې د الله باید وشي. نو توحید ثابت سي، شرک ختم سي. په الحمدلله جمله کې توحید ثابت ده، شرک ختم سوی. الحمد ټول صفات کامله لله خاص الله لره دي. نو چې صفات کامله الله لره دي، نو وروسته به تفریع پر وکړي چې ایاک نعبدو خاص تا لره، عبادت هم خاص تا لره، نو شرک ختم. دا دعوی توحید ده، دا د سرت دعوه هم ده، دعوی توحید. قرآن کریم کې د توحید مسله چې راځي 6 عنوانه لري. دا حمد په عنوان کې راځي لکه دلته الحمدلله. د تسبیح په عنوان کې راځي سبحان الذي اسرا بعبده. د عبادت په عنوان کې راځي یا ایها الناس اعبدوا ربکم. او د برکت په عنوان کې راځي، د الوهیت په عنوان کې راځي، د مالکیت په عنوان کې راځي. دا 6 عنوانه دي. دا مسله د توحید راګرځي. نو دلته د توحید مسله بیان کړه، الحمدلله صفات کامله الله لره دي. نو عبادت هم د الله پکار، ځکه عبادت خو اظهار د کمال عجز ده په نزد یو مقتدر ذات. نو مقتدر ذات الله سي، کمال عجز بالا تشکاره کوي. دا سی علی رب العالمین چې رب د مخلوقاتو ته دا دلیل سي د دې دعوی چې توحید دی الله ته ثابت کوي. دلیل یې دا ده چې علی رب العالمین رب د ټولو مخلوقاتو تربیت د مخلوقاتو یې کړی. تربیت یې اول وار تخلیق ته، بیا یې روزنه. په سورت طه کې به خبره درته راسي. موسی علیه السلام چې راغی، فرعون چې وویل چې زما پر رب ایمان راوړه. فرعون ورته وویل فمن ربکما یا موسی، ستا د ورور رب څوک دی یا موسی؟ موسی علیه السلام جواب ورکړ ربنا الذي خلق كل شيء ثم هدى. والرب زموږ الذي هغه څوک ته خلق كل شيء، هر شی پیدا کړی، خالقیت د ثابت. ثم هدا بیا یې هدایت هم کړی، یار یې تخلیق د شیانو کړی دی، بیا یې هدایت ورته کړی. هر چا سره له خپلې زندګۍ سره مطابق هدایت الله هر چا ته کړی. د چرګې پاګۍ کې چای جوړ سي، بیا دا چای په خپله دا سوکه په مچوکه د هګۍ وي، دا متعي ځان ته راباسي. دا خبره په دغه بنده کارخانه کې الله جل جلاله د واړه چیچي ته وښووه چې نور ته غټېږي، دا خونه پر کوچنۍ کېږي، دا دیوال نری ده، دا وټکوه چې دا مات شي، د باندې لوی دنیا د هغې ته ووځي. دغه کار الله کړی ده. دا نه په مکتب کې سوی ده، نه په مدرسه کې سوی ده، نه په پوهنتون کې سوی ده. نو رب هغه ذات ته خلق کل شیء ثم هدا، چې هر شی پیدا کړی دی بیا هدایت ورته کړی. رب العالمین رب د ټولو مخلوقاتو. عالمین خو جمع د عالم، د عالم له اعلی ما سوا هر شي ته عالم ویل کېږي. ولې عالم ما هغه شی داسې د علامه پر یو شي باندې وي، د علامه سوا دا ټول شیان علامه د الله په وجود دي. خو جمع یې دلته راوړی د په اعتبار د کثرت د انواع،
انسان یوه نه وه، د ملک بله نه وه، د پیری بله نه وه، د اسمانونه بله نه وه، د مځکې نو عالمین وایو جمع، او جمع یې د ذوي العقولو جمع راوه، په یاو په نون په واو په نون یې په یاو په نون یې جمع کړه، ځکه د تغلیب د ذوي العقولو یې کړی د نورو شیانو هغه اصل دی. الرحمن الرحیم بیرته هغه معنا ده چې په بسم الله کې راوګرځېده. مالک یوم الدین واکدار د ورځې د قیامت ته، داسې الله چې واکدار د ورځې د قیامت. دغه قسم دلایلو ته دلایل عقلیه وایي، دا به وروسته هم راشي. د الله صفات چې پر دعوه باندې رانقل کې دا دلایل عقلیه دي، چې موږ دا خبره وکړه چې الله یو د یو رب صفت راوړ، بلم رحمان راوړ، بلم رحیم راوړ، بلم مالک یو. دا څلور دلیله سو پر دغه دعوه باندې چې الله په عبادت کولو کې چې عبادت ورته کېږي یوازې. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا خو نو هغه نفي د جبر و د قدر چې یې کړي. ایاک خاص تا لره نعبدو موږ عبادت کوو. ایاک یې مفعول د نعبدو ده را مقدم یې کوي چې حصر فایده کړي، هر شی چې حق تاخیری کې له مخه کې هغه حصر فایده کړي. ایاک خاص تا لره نه بل چا لره نعبدو موږ عبادت کوو. نعبدو یې صیغه د جمع وویله، نعبدو موږ ټول عبادت کوو، ځکه عبادت په ضمن د جمع کې و قبول ته ډېر نږدې وي، لکه سړی چې په جماعت سره لمونځ کوي. خو دغه کې ایاک نعبدو خاص تا لره موږ عبادت کوو، خو په عبادت کولو کې مستقل نه یو، ځکه که په عبادت کولو کې ځان مستقل وبولو بیا خو قدر ثابتېږي. نو و ایاک خاص له تا څخه نستعینو، موږ پر عبادت کولو دغه هم معاونت هم غواړو، چې موږ کوم حرکات کوو تخلیق د عبادت د هغه واکدار بیا ته اهدي هدایت وکنا موږ ته الصراط د هغې لارې المستقیم چې سیده لار وي، برابره لار. برابره لار هغه د مابین لار ده، یوې خوا ته د جبر والا دي جبریه، بلې خوا ته قدر والا دي، په مابین کې لار چې تللې وي هغه سیده لار. له دغه ځایه هغه دروازې ته چې خط ته غی سیده کش کې هغه لنډ دوري چې پر هغه څنګ راولي یا پر هغه څنګ هغه اوږده وي. نو مستقیم سیده لار راوښیه، ځکه هغه لنډه لار ده چې هغه عقیده د اهل سنت والجماعت ده. یا صراط مستقیم سیده لار راوښیه چې د اخلاقو په مابین کې هم وصل وي، د عباداتو په مابین کې هم، د عقایدو په مابین کې هم. صراط والذین دا لار د هغه کسانو د انعمت علیهم ستا احسان کړی، لکه وروسته په سورة نساء کې راځي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا نو هغه منعم علیهم دي، نبیان دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. نو لار دغو کسانو راوښیه چې ستا انعام پر کړی دی، چې هغه دا څلور ډلې دي، چې نبیان دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. غیر المغضوب علیهم ما سوا له لارې د هغه چا چې غضب کړی وي تا علیهم پر دوی، هغه لار مه راښیه چې تا غضب پر کړی. علامه بغوي د مغضوب علیهم تفسیر په اهل بدعت کړی دی، چې د بدعت والا ولار مه راښیه. غیر المغضوب علیهم ما سوا له لارې د هغه چا چې مغضوب علیهم، ولا الغدالین ملار د غدالینو راښیه جهال بنا پوهان. او په حدیث کې بیا راځي چې مغضوب علیهم څخه یهود مراد دي، له غدالین څخه نسوارا مراد دي. ملار د یهودو راښیه هغه غلطه لار ده، ملار د نسواراو راښیه چې هغه غلطه لار ده، بلکې هغه لار راوښیه چې لار د مؤمنانو د اهل سنت والجماعت